د کندهار ولایت لویدیځ لور ته د کوکرانو په سیمه کې پرته هغه کلا چې وخت پکې د هیواد په کچه لویې جرګې او فیصلې کېدې، خو اوس د نه پاملرنې له کبله یې څو برخې نړېدلې او پاتې نور یې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. سی ام جی له پرلپسې هڅو وروسته د میرویس خان نیکه پر کور د ځانګړي راپور د جوړولو اجازه ترلاسه کړه. په کندهار کې له میرویس نیکه څخه پاته یادګار یا دغه کلا اوس د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ ده. د نوموړي لمسیان چې اوس مهال په دې کلا کې ژوند کوي وایي چې دوی یې د رغولو توان نه لري او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. د نړېدو ګواښ خو دغه دروازه ده، ته د دروازې چې ځي ویې ګورې خو اول دغه دروازه د هغه وخت دروازه ده، دا د ختم سوې ده، ورځ تر بلې مخ پر ختم کېدو ده. او دا خو ګرده خامه دغه دي چې ورځ تر بلې د ګواښ سره مخامخ دي، خرابه کېږي. نو خدای باره اورېدل دي او زموږ هم باره تر وس تېره شي، خو موږ هم دغه نسو کولی چې هغه ساتنه یې وکړو. د میرویس خان نیکه لمسی حاجي رحمت الله د میرویس نیکه څخه په میراث د ورپاتې کلا په اړه داسې وایي چې ورثه پر ورثه باندې په دا کور کې استوګنه شوې ده. زموږ پلرو نیکهګانو تر خپل وس و طاقته پرې ساتنه کړې ده چې اوس فلحاله زما په لاس کې دي او زه یې ساتنه کوم. نو دغه یوه حصه چې ده، دغه حصه د میهمانخانه وه د میرویس نیکه، دغه بل طرف چې دی د پیلخانه وه، د حیوانانو د اسانو د پیلانو ځای چې و، هغه یې ارمسرای و چې تاسې ورغلاست او پرې ومو کتله چې هغه د ده خپله ارمسرای و، د دې استوګنه د ده خپل فامیل کوله. ټیک 314 کاله وړاندې د افغانستان دې ټولواک میرویس خان نیکه په لومړي ځل خپلواکي واخیسته او افغانان یې په یوه ټبر راټول کړل. تاریخ پوهان او په ټوله کې افغانان نوموړي ته د یوه ستر ملي مشر، مدبر او لوی مبارز په سترګه ګوري او په هغه وخت کې د هلې ځلې د افغانانو لپاره نه هېرېدونکي بولي. میرویس خان نیکه وتوانید چې په خپل بادتبیره او سیاسي مخکشۍ د پیر روښان نیکه په سوونو کاله مخکې ارمان چې د یو پښتني دولت را مبنځته کېدل او پر پښو درېدل و تحقق ته ورسوي، چې بیا دغه ارمان ستر احمدشاه بابا له میرویس خان نیکه وروسته یوه سیاسي چوکاټ ته واچوه او د پښتنو یوه امپراتوري او یو ځانګړی جغرافیه لرونکی هیواد یې نړۍ ته ور وپېژنده چې لا هم د نړۍ پر جغرافیه هسک ولاړ دی. میرویس خان نیکه خو تاریخي شخصیت دی، تاریخونه پرې ډک دي، ډېر ستر غازي دی، فاتح دی، د افغانانو دپاره ډېر خدمتونه کړي دي، افغانان یې سره غونډ کړي دي، هغه یې ازادي ورته ګټلې. د میرویس نیکه لمسي له سی ام جي سره دغه راز په خبرو کې زیاته کړه چې د تیر حکومت پر مهال ورسره د دې کلا د جوړېدو ژمنه شوې وه، خو هغه ژمنه تر اوسه هماغسې ژمنه پاته شوه. هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، هیڅ توجه نه ده ورته سوې، خو بیا هم د دغه اشرف غني په دغه اخري کلو کې دغه توجه ورته وسوله چې ولدا موږ استملا کوو. نو پیسې یې هم راغللې، اشرف غني راواله کړلې د دې کندهار ته. په کندهار کې خو بره تولات سره راغلله، پیسې هم پاتې شولې، ستړي هم ډېر کړلو، خو د استملاک چارې یې بالا بیرته په ټپه سره ودرېدلې. سی ام جي ته په دې کلا کې د یو شمېر برخو د تصویر کولو اجازه ورنه کړل شوه، خو له د باندې څخه د دې تاریخي کلا وروستی زور له همدې دیوال څخه معلومیږي. تاریخ پوهان وایي که ورته تاریخي سیمو ته حکومت او په ټوله کې اړوندې ادارې پاملرنه ونه کړي، د هیواد ډیری تاریخي سیمې به بیرته پادي ځمکو بدلې شي. د دغسې ورته تاریخي ودانیو په اړه تر ټولو لوی ستونزه او لوی مشکل دا وي چې هغه د کورنیو تر مابینځ تقسیمیږي یا د ورونو تر مابینځ تقسیمیږي او د تقسیم په صورت کې
ډیر تاریخي اثار هم له منځه ځي او په خپله د تاریخي ودانۍ جوړښت او ساحه چې ده هغه په خپله پر بېلابېلو برخو تقسیمیږي چې په دې ډول ودانۍ یو مخ له منځه ځي. خو په کندهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو له CMG سره په خبرو کې ویلي چې د میرویس نیکه د کور د استملاک یو شمیر کارونه پاته دي او له هغه وروسته به نوموړې تاریخي کلا ته بشپړه پاملرنه کیږي. بلې دغه ټوله سیمه شاوخوا ټوله سیمه هغه د استملاک مراحل یې تر اوسه پورې پای ته نه دي رسېدلي، لکه مخکې چې مو وویله چې هغه پای ته ورسېږي نو د نورو خلکو په شان باندې دوی هم دغسې پلان شته چې بل ځای بدل ورکول سي او هلته دوی میشت سي. د افغانستان او افغانانو ستر ملي مشر میرویس خان نیکه د 1915 زیږدیز کال د ډسمبر پر 15مه نیټه په 42 کلنۍ کې په کندهار کې له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار لویدیځ لور ته په 3 یا 4 کیلومترۍ کې د کوکران په کلي کې خاورو ته وسپارل شو. احسان الله کریمي، CMG، د کندهار ښار د کوکرانو کلی.